نن داسې ډېر ځوانان سته، خاص بیا هغه ځوانان چې په خارجي مملکتونو کې اوسېږي، چې کله دوی جنوب سي نو د جنابت څخه وروسته چې کوم غسل کیږي د هغه اهتمام نه کوي، د جنابت وروسته غسل نه کوي، همداسې په جنابت کې ګرځي. امام جلال الدین السیوطي رحمه الله په خپل مشهور تفسیر الدر المنثور کې یوه ناشنا خبره نقل کړې ده. امام سیوطي رحمه الله وایي چې عبد بن حمید د دې روایت نقل کړی دی د حضرت وهب زماری رحمه الله څخه. هغه وایي مکتوب فی الزبور، په زبور کتاب کې دا هم آسماني کتاب و. وای ما په زبور کې دا خبره لیدلې ده چې هلته لیکل شوې وه من اغتسل من الجنابه فانه عبدي حقا، هغه څوک چې د جنابت وروسته غسل کوي رب لا یزال وای هغه زما حق بنده دی. ومن لم يغتسل من الجنابه فانه عدوا حقا، هغه څوک چې جنوب سي لیکن غسل نه کوي نو دا زما دشمن دی. او دا شان امام جلال الدین سیوطي رحمه الله په شرح الصدور کتاب کې یوه ناشنا واقعه نقل کړې ده د هغه کس چې د جنابت وروسته به یې غسل نه کوي. امام جلال الدین سیوطي رحمه الله لیکي چې حضرت عبان بن عبدالله رضی الله عنه روایت کړي چې زما یو همسایه هغه وفات شو، زه دغه په غسل کفن و دفن دې ټولو کې شریک شوم. چې کله مونږ هغه خپل همسایه قبر ته ورداخلوي و قبر ته د شوه کولو قسم وکړي نو په دې قبر کې یو حیوان پیدا سو چې رنګ د پیشي غوندې و. نو مونږ کوشش وکړي چې هغه حیوان د دې ځای نه ورک کو، هغه مزجر کړه، لیکن هغه حیوان د دې قبر نه ورک نه سو. نو مونږ مجبوره سو دوباره مو دویم قبر وکشي، دویم قبر ته مو بیا د خپل همسایه ورشوه کوي چې بیا په دویم قبر کې هم داسې د پیشو غوندې یو ناولده حیوان ولیدل سو. مونږ هلته بیا کوشش وکړي چې حیوان د هغه ځای نه لرې کو، خو هغه ونه سو. بیا مو دریم ځای قبر وکیندی، دریم ځای بیا په قبر کې هم داسې ناولده حیوان پیدا سو چې رنګ یې و پیشي حیوان ته سوی. دلته بعضې کسان وویل چې بس دا د رب العزال لخوا لیکل سوی ده، دا نه په بله کېږي، راځئ په همدغه قبر کې دفن کو. وایي چې په دریم قبر کې مو دا خپل همسایه دفن کړي، بس مجبوره و د دې حیوان سره مونږ په دې قبر باندې خاورې راواړولې. چې کله مو قبر باندې خاورې راواړولې سمعنا قعقعة عظیمه، یو داسې نادره اواز مو واورېده چې په ژوند مو داسې د عذاب اواز نو اورېدلی، د دې قبر څخه داسې یو خوفناک اواز واورېدل سو. دلته چې په دفن کې چا شرکت کړی و ټولو د اواز واورېدی، ټول په یو عجیبه ناشنا خوفناک حالت کې وه، حیران حیران پاته. دوی راله د دې مړي و کور ته، نو د هغه میرمنې ته کیسه بیان کړه چې دا ولې ستا خاوند کې کوم داسې عمل موجود و چې نن په ظاهره مونږ په خپلو سترګو ولیدل هغه ته دومره عذاب ورکول کېدی. هغه میرمنې ورته وویل کان لا یغتسل من الجنابه، زما خاوند چې به کله جنوب سو یا به جما او کوروالي وکړل یا به په خوب کې احتلام ورته پېښ سوی و، غسل به ورباندې لازم سوی و، غسل بیا نه کوي. نن هغه په دې سخت عذاب باندې گرفتار دي. معززو یقینا داسې ځوانان سته چې ډېره زیاته کمزوري د جنابت په غسل کې کوي. نو د دې ناوړه عمل څخه مسلمانان باید په کلکه اجتناب وکړي. ډېر داسې ځوانان سته
چې یقیني د جنابت غسل واجب بولي، لیکن بغیر د عذر دا ځنډوي، یو لمونځ قضا، دویم لمونځ قضا، دریم لمونځ قضا. څو ورځې مخکې یو ځوان ټلیفون راکړی چې زه کله جنوب سم بیا مې څه یخ کېږي، د مازدیګر په وخت کې بیا یا د ماښام په وخت کې بیا زه غسل کوم، لمونځونه څنګه وکړم؟ ما تعجب مسلمان یې، نو ته بیا پوښتنه چېرته پاره کوې چې لمونځونه څنګه وکړم؟ ظالمه ته د سهار څخه بیا تر مازدیګره پورې غسل نسې کولی، اوبه نسې پیدا کولی، اوبه نسته، صحیح ده؟ یا دومره زیاتې یخې اوبه دي، ته په داسې زیاته یخه علاقه کې یې چې د دې یخ اوبو څخه تا ته مرض پیدا کېږي، یا ستا په زاړه مرض کې زیاتوالی راځي، بیا تیمم ووهه، خو لمونځونه مه قضا کوه. لیکن هغه عذر هم نسته، اوبه هم دومره یخې نه دي چې تا ناجوړې کوي، علاقه هم دومره یخه نه ده ستا په مریضي کې زیاتوب راولي، بیا ولې غسل ځنډه؟ بعضې کسان بیا دومره کمزوري وي چې دا یو شرعي امر دی، دې کې شرم نسته، لیکن هغه د شرم په وجه غسل نه کوي. سهار لمونځ قضا شي، بل وخت لمونځ قضا شي، یاره شرمېږم، دا د شرم په وجه د الله حکم شاته غورځول دا ډېره لویه بې غیرتیا ده، دا غیرت نه دی. مسلمانانو د جنابت څخه باید چې څنګه موقع پیدا سي سړی غسل وکړي.